که دا رب دې وپېژنو ګناه به ونه کړي چې د هغه عرش نه د ستا هره خبره اوري نو بیا به تا له حیا نه درځي چې ته به داسې خبره کوې چې هغه د هغه خلاف یا د هغه د دین خلاف که چېرته دا رب دې وپېژندو او د ده طاقت دې واورېدو حیران به شي او چېرته به ګناه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الله وی بیان که قصه دی خلقو تا او واورتم دا قصه دا هغه انسان چې تیر شوی و په کلي باندې او کلی را پرېوتی و په چتونو باندې او کلی د فلسطین دا ښار و بیت المقدس او دا تیریدونکی عزیر علیه السلام په مشهور قول د مفسرینو سره عزیر علیه السلام په دې طرف باندې تیر شو چې ویې کتو یو ویل الله م ناشنا طاقت دی دا کلی به بیا آباد کړي انکار یې نه کوو خو تعجب یې وکړو څه ناشنا طاقت دی قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها زړه کې دا خبره راغلې وه یاره الله به دا کیله بیا را تازه کړي او بیا به را ژوندی کړي زورور باچا فأماته الله 100 عام الله به مرګ راوستو دې کو 100 کاله ثم بعثه بې پاسه قال كم لبثت څو کاله دې تېر کړي دي قال لبثت يوما أو بعض يوم ورزوا يا باز رزوا قال بل لبثت 100 عام سل كان دي تير كريت فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى خوراك دغه پروت تا راغست اقشا تازه ترو تازه لکه اوس چې راغست او خرته دی وګوره چې هغه کوم شی په خاورې کېدو کې ټیم او په خرابېدو کې ټیم ډېر اخلي هغه خاورې شوی دی او کوم چې وخت لږ اخلي هغه روغ پروت خوراک پروت وګوره دې خوراک ته وګوره دې خر ته فلما تبين له کله چې هغه دا هر څه ولید نو دی وویل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير يلا ما تپتر چې ته په هر څه باندې زور او قادر یو بل قرات ته په قرات السبع کې باغی کې دي چې امر دی او دا ډېر ناشنا معنی ورکوي هغې کې دي چې راځي باغ قرات کې دي چې قال اعلم أن الله على كل شيء قدير پوه شه عزیره په دې خبره باندې چې الله قادر دی په هر شي باندې الله ورته پوه شه په دې خبره باندې اعلم أن الله على كل شيء قدير دا رب چې دې وپېژندو چېرته به ګناه ونه کړي که دا رب دې وپېژندو چېرته به د بې ادبي ونه کړي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى يا الله ويتدا مړي څنګه راژوندي کړي الله ورته ولم تؤمن نه مني نه یا خو چې ایمان مې خړي شي دا اطمینان مې خړي شي الله ورته مارغان راونی سرونه چې جدا کو چکنی کو میده که بیا په غرونو کې ده आवाज وته کدا برای شي ژوندۍ بشار ته شامل شول دا رب چې څوک وپېژني نو هغه بیا د دې رب نافرماني وکړي تاسو ته د دې رب نافرماني وکړي چې وی پېژني هغه نافرماني وکړي هغه رب فرعون څنګه تباه کړی دی د هغه قوم د لوط علیه السلام قوم یې څنګه تباه کړی د نوح علیه السلام قوم یې څنګه تباه کړی عادیان او ثمودیان یې څنګه تباه کړي اصحاب السبت والا باندې څنګه ناشنا عذاب راوسته نو دغه رب خو قادر په دین دی چې په ما او تا باندې هم عذاب راوړي قادر دی په دې که نه دی دی نو بیا ما او تا
ولې داسې په امن کې ناست یو د سره وېرېږو ولې موږ تاسې لیکل راوړي دي چې دا رب به موږ له عذاب نه راکړي یا موږ ته به سنول الله وپېژنه عقیدې مسله ما بیانوله الله وپېژنه او د دقې د لاسه د الحاد دا فتنه شروع شوې ده چې خلکو خپل رب نه دی پېژندلی او دویم وپېژنه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره دا خبره یاده ساتئ یو سړی دی په دې باندې عمل کړی دی اطیعوا الله خبره منل د چا د الله ما سره ګوره جواب راکوئ چې زه ما ته پتې تاسو ویښې دی اطیعوا الله خبره ومنئ د چا د الله یو سړی دی د اول نه د اخره پورې دا کوشش کوي زه د الله خبره منمه صرف په دغه ځای باندې ولاړ دی موږ وایو دا تاله فایده نه درکوي د هغه وخته پورې چې په واطیعوا الرسول دی ورسره عمل نه یې کړی اطیعوا الله واطیعوا الرسول خبره به مني د الله او خبره به مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې دې نه یې منلي د یو پکې نو د دې بل هغه طاعت او د هغه خبره منل هغه فایده نه ورکوي د الله منم وایي د پیغمبر نه منم موږ ورته وایو د یو دین نه ده منلي او وایي د پیغمبر منم د الله نه منمه موږ وایو د الله دین نه ده منلي او د پیغمبر دین ونه منله د خپل پیغمبر وپېژنئ چې دا څوک که چېرته یو غیر مسلمه ته مخامخ شي او تپوس ترې وکړي چې هسې د دې پیغمبر مختصر ژوند خو راته بیان کړه دا څوک اوس تاسو دا پیغمبر نو دومره څه خو چې تا ته یاد وي ته یې پېژنې د ده د ښار نوم د ده عمر د ده هغه جهادونه غزوات مختصر سیرت د ده د کور حالات د هغه ناسته پاسته د هغه غمخادي د هغه بدني او د هغه بدني صفات د هغه اخلاق چې ده خو تا ته معلوم وي که او بیا ما ورته امید دا کوو او ارمان دا کوو چې الله دې موږ د دغه پیغمبر سره راپاسي نو چې الله دې راپاسي خو ته خو وپېژنه که نه اول چې تا ورسره الله راپاسي